جی د ژغ قدرمنې دا ټیم زرغلی یم سپین ته د سپین علاقه ته سپین علاقه تو صفاته دو چې ډېره غریبه علاقه دو په سپین کې الخدمت پبلک سکول اینډ کالج د پرنسپل سره زه اوس نوس یم په دغه سکول کې زه موجود یم لکه څرنګه تاسو ته پاته دو چې سوشل میډیا باندې یوه ویډیو وچلېدله چې هغه خلک په ده پورې تړله د زین الله صاحب چې د سکول کې پرنسپل دی چې د پروموشن فیس چې کوم دی لکه د میش په علاقه کې د سکول کې چې کله اگزام وشي چې ژنکای د یوه کلاس نه بل کلاس ته دریمي نو د یو کلاس چې کوم فیس وي هغه که 2000 وي که 3000 وي نو د پروموشن فیس په نومه باندې د دینه په ایډوانس کې دا روپۍ یوړلی شي دا د میاشتې فیس نه وي دا پروموشن فیس وي لکه صرف میش په پښتو کې مرخشکای ورته یایي چې دا نوي کلاس ته لاړ شه نو مرخشکي په نومه باندې هغه فیس چې کوم یو د دی نه اواړ شي نو د اعلان کړی و چې دغه پروموشن فیس چې کوم دی دو مزید د میش سکول چې کوم دی الخدمت سکول هغه نه وخلی نو زین الله صاحب هغه ویډیو چې کومه چلیدله په سوشل میډیا باندې چې کومه د کیسه وچلیدله دا رښتیا وه دا اعلان تو کړی دی مهرباني الله خان اول خو تو ډېره مهرباني چې ته الخدمت سکول ته نن راغللی او بیا سپیشل په دا کیسه پسې راغللی ظاهري چې تو سره هم د خلک درد شته دی بالکل دا ویډیو مو جاري کړې وه چې میش په سکول کې د ننه پروموشن فیس دا ختم که میش پښتنه هم کړې وه چې دا ټیک نه دی نو د دغه پښتنې سره میش دا فیصله وکړله د سټاف سره هم چې میش په نیکسټ کې دا فیس په یوه قیمت باندې مزید نه وخلي دا خلک لکه ډېر اعتراضات کړي وي په سوشل میډیا باندې کوشلی سټیپ ته وخستی دی ژغ نیوز دغه سټیپ د تو اپریشیټ کوي او موږ توقع لري چې نور هم په درنګې کسون په د علاقه کې جوړ شي خو دلته خلک یوه ګیله وکړله د سوشل میډیا باندې او زه هم دغه پوښتنه د تونه کړ چې لکه تو خو اگزام شوی و تو خو کلاسینه ته وړکي بدل شوي سا شکول د پروموشن فیس وخځنې نو چې پروموشن فیس ته وخاص په دنه او رسید د اعلان ویله وکړه تو په پروموشن فیس وخستل نه مخه د اعلان ویله نه الله خانه بالکل میش فیس وخسته و یا یک دوکو تقریبا پوتی وي چې د اعلان میش وکړه خو میش ته مخه د معلومات نه وي دا پاته نه ورته پاکستان په کوټه ایریاز کې سیټل ایریاز کې ډستر پاکستان دی دا پروموشن فیس نه وخلی په وای درکه نشته نو په کور دو چې دا یو ته میش نه وخلی ایری په چا ډېر نه دی خلک غریب دی خلک ډېر مجبور دی خاص کر د میش د سپین خلک انتهایی مجبور دی په دا وجه سره نه دو په کور چې نور خلک نه وخلی او میش دا وخلی نو دا ټول د مو ریکوست دی چې د چا نه کیږي دا قرباني د پرنسپلون خامخا وکړو چې را داري په د میش د نه په دا غریب خلک باندې قربان لکه دلته مزه خو زین الله صاحب تو ته میش مالی میش خو چې گایز وخوري وګار خویر وي وګا چې وخوري او بیا گایز تر خویر وي او ټول پاکستاني مشرب دارنګ دو په دا کې خو د صداس چال نه وی چې پیرا کول دی ارتلین کې کول ته د خلک دا کیسه ویروي زو بیا پروموشن فیس تملا وتاړ بیا پروموشن فیس وخله الله خان اوس خو ماشاءالله غون خلک پته دو چې څوک پټدای نشي څوک غلیدای نشي ډېر خلک په پټه باندې ډېر کورینه وچلاول ساده وچلاول خو زه وایم چې اوس یو ژغته وکړي اژغدو هغه د تو ویډیو هغه د تو هر څه محفوظ دي یشتي کول خو نه راون کول کلاس کول ورسته مو ته څوک ونه چې تو خدا سي ولیدنو د مو مختور شو نو فایده نه وکړو چې میش بیا داسې وکړي چې لم چل ویلیته شوی لا میش نه وای د وړکې نه فیس وګړي چې فیس وروره شاه درته وای چې د سکول د سټرینث څومره و تو ته څومره پروموشن فیس جمع کړه اباوت 500 پلس 500 پلس سټوډنټ یې سره تقریبا 4 लाख نه ابوري پي د مصر جمع کړل میش خو اسه هم په فیس کې کنسیشن دی گزاران وا نو داری په مصر جمع کړل او د فیس ابیلا مزید قربان کړي بل غریبون خلک باندې چې تم جنو وخلست تو د خبرې دا مقصد دی چې په سپین کې خو فیسینه کام دي کا په ونه کې یو سکول وی د 1500 وړکی په دا کې سبق وی نو دا تقریبا 12 لک پروموشن فیس ورته جوړیږي دا څه دو بالکل دا څه سکولینه شته چې د مو د تجربه مطابق 22 लाख روپۍ فیس د وخلی پروموشن فیس او کا د ونه د ټوله د سکولې اسټیمیټ ته ولګاوي نو د اندازې مطابق 2.5 کروڑه یا 3 کروڑه پر دا سکولینه فیس هر کلوري د وخلی دغه خلک نه نو کدا شي روکتام وشاله خانه نو دا 2.5 کروڑه روپۍ دا غریبونو خالته هر کول برباد شوی راځي دا یو کسادو چې لکه دمر سکولینه دی دا پروموشن فیس چې وخلی کچیره دغه پروموشن فیس دی و نخلی
د دې په سکول باندې کیم بعد سره چدلای شي او کا بیا وخلی نو سکول څومره ورسره شکېدلای شي دا څه غاښ تا پکې الله خان میږه فیس کم دی ډېر کم دی ونه په نسبت باندې خو زه دا وایم چې د سټاف تنخې پیرا کیږي سکول ضرورت پیرا کیږي نظام په چلیږي میږه خپل بال باشتاغه سیستم روانوي شي په نو هیڅ اثر په سکول نه مده د فیس نه لوي شي تو د خبره مقصد دا دی چې دا پروموشن فیس چې کیم دی دا اسې اضافي د پرنسپل د جیب یا د کور خرچادو په سکول کې نه لګي زه وایم چې بالکل دا شي کول دي د جیب خرچادو نه په سکول نه لګولې دي نه په لګوي پرایویټ سکول نه کې وشه الله خانه د یکی وسکول زه وایم چې دروازه نه وي د کلاسې د غاستي د عجیب خرچادو وری نو چروری نو دا شکر خبره دو چې ډېر کمکل سړی پیری چې دا واقعي ظلم دی شي کول دی بل نه راو خپل ورځ نو سکول نه خو نور ډېر دي پروموشن فیس نه او پروموشن فیس خو خالي یو ته چې تو د املا وتاړله نو په دا خبره تو د پرنسپلون په خپل سره پیږي خپل معلومات ډېر دي درته نو دا نور چې کوم د پرایویټ سکولې پرنسپلون دي هغه ته د څه ریکوست او څه پیغام دی الله خانه ونه خو یونین د پن تو زنه خبر وې میږه پاکې وی زو مطلب میټینګ نه تا ډېر نو دغه خو مو سوچ نه لوند کړای دی چې د څه سوچ تای څه پروګرام دی ها د مو د کیسو ضرور کړای وي چې دا ته څه دا د څو کړل ځکه چې ډېر خلک مو درته و چې 22 لک روپۍ فیس وخلی نو اته چې سلام دا نقصان شي جواب د مو سره زړه خپه کیږي بادیږي خو زه دا وایم چې کازره بادیږي کا خوشولېږي یو نه پرنسپلونی بلکې د ډی خانه پر ټول خالی ونه نه دا شای د مو په نظر کې ټیک نه دی نور د خپل شپه پیری چې مشته وکي څنګه سوچ و جنگوي څه ترتیب وکړي شاه اخري یو پښتنه در حکما چې پروموشن فیس توی چې نه دی ټیک تو څه چټي څو میاشتې وي په ګرمي او سوړه غونډه چې ولا وچه سکولم څو میاشتې باندې تقریبا یې میجوانی مې چټي دي 45 دن سپین دغه 45 دن فیس تو خلی 45 دن فیس بالکل میجو خلی خو پاکه واجه دادو چې د مسره استوزون دي ټول استوزون او ټول خلک ته پته شته دی چې میج د یغه پیمنٹ استوزون تا کی د میج ری پینې دی د استوزون تنخادو نو زه بیا ما چې د پرایویټ ټیچر ویداره مهنت کو په کور د چدا خو خامخا د جیب ته ملاو شي هر ځکه مې روخلی دا څه نه کیږي چې دا د کیمه چټي میاشتې دی دغه فیس هاف کوي کمی کوي نیمایي کوي دا څه طریقه نه جوړي بیا خو دا څه کی چې سټاپ تو میج د جیباري په ور کوي بل طریقه خو نه پکې جوړیږي سټاپ تو میج د جیباري کوي لغه چې فیس نه کی بین کمیج دروول دي او مش ترتیب ورته کی بل لري نشته دا ډیره مهرباني ډیره شکریا زینا صاحب جی د ځاخ قدرمنه ونه وزیرستان بیا په وزیرستان کې نور داسې مخصوصي چې کومې علاقې دي لکه سپین د لرې علاقې دا ډېرې غریب علاقې دي نو زین الله ورور چې کوم اقدام کړی دی کوم سټیپ یې وخستی دی د کوم یوه فیصله کړې دو نه فیصله کړې دو میږ دغه امید لري چې دغه په دغه علاقه باندې شاه ساروي او پیرا وزیرستان چې کوم دی د سکولي چې کوم پرنسپلون دي هغه امید لري چې دا ته مجبور شي چې د پروموشن فیس چې کوم دی دغه ستی خو بخینه وخلی او بل چې د چټي کوم دی فیسینه وخلی میج ریکوست ہے چې د پاغا کې ها گزارا وکړو ځکه چې علاقہ ډیر ازیوتا غریبه دو رز پر رز دلته غربت چې کیم دی دغه په شره کې زیاتول اردريمي اورتلین کې چې کیم کولنا دي هغه په د پیرا ملک ډیر سخت کولینا وی نو میجو کوشش دغه کی چې میج د ایجوکیشن د تعلیم نه هنه شي پوته او دغه کوشش وه کی چې د میج سکولنا د لیول ته هنه ورسی چې هغه مجبور شي هغه سکولنا ملکون چې کیم دی هغه سکولنا بند کو اے کے وزیر ژغ نیوز سپین